بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ کلاس دی مایکروټیک کیوز مطلب دا دی ته مطلب اوس ته کسټمر له سپیټ ورکې صحیح ده تا هغه ورک مطلب 10 ام بي اس نو ته به هغه ته څنګه 10 ام بي اس سیټ کوي کېدای شي تا سره بیرته نه مطلب 50 راځي 60 راځي 100 راځي نو د هغې د سپیډ لیمټ ورکول لکه سپیډ له مخکې کسټمر ته څومره سپیډ ته لیمټ پرېږدي نو هغومره ته پرېښودی شي. ټول ناول نه موږ دلته وکړو سپیډ ټیسټ. ټیک شو چې موږ سره څومره سپیډ راځي. سپیډ ټیسټ دا ګوره موږ سره سپیډ ډاونلوډ سټارټ شو صحیح ده. دا پوره شي مطلب اپلوډ به هم دقسې دا راغلي 50-60 پورې به راځي سپیډ موږ سره زیات راځي. نو اوس موږ دا دوی ته دغه کوو لکه دا ګوره 80 پورې راځي تقریبا. نو دا اوس موږ د دې لیمټ لګو. لیمټ داسې دا موږ راشو کیوز ته پلس باندې به کلیک کوو. لیمټ مطلب دا دی چې تا هغه له څومره سپیډ ورکولی شي څومره هغه ته پرېږدي. مثال زه اوس دلته ورکوم 9M1 نوم به ورته ورکړې ښه ټارګټ کې چې ستا کوم مطلب اوس زما دا ایډرس دی صحیح ده آی پی ایډرس دی 192.168.100.1 په لین 2 باندې. نو زه به د دې نیټورک ورکم. نیټورک دا 192.168.100.0/24 دا پوره مې ورکړو. دلته به زه لیمټ ولیکم. زه څو ورکوم 5 MB زه ورکوم ډاونلوډ او اپلوډ او 5 MB ډاونلوډ دا ما دلته ورکړو صحیح ده. 5 MB اپلوډ 5 MB ډاونلوډ اپلای اوکې. اوس به زه بیا راشم سپیډ ټیسټ ته دا به بیا دوباره دا ګوره دا به اوس 5 نه بره نه ځي 5 نه کته وي خو بره به نه ځي. خیال مو دی اکه 5 یې دلته راوچت کو. دا ګوري دا سره شي ده ولې ورته دی کې دې باندې الریډي لوډینګ کېږي. دا چې واپس د سپیډ ټیسټ ختم شو دا به شنه شي. دا ګوره اکه 5 یې 485 4 1 में मतलब 5 MB स्पीड रागे दिन ज्यादा नहीं चाहिए था टारगेट लगो रहे थे मैंने दा गोरा दा वापस न शो نو دغه بیا ډیر سدي دغه دادی مطلب اوس تا سره مثلا تا دا لګولې دي او مخکې تا سره لس کسټمر کنیکټ شو د انټرنیټ ته لس MB سپیډ کسټمر ورکړل سره لس کسان کنیکټ شو او دا 5 GB یو کس ته نور ته بیا نت نسی کنه. د دې بیا موږ دوباره بیا سیټ اپ کوو سیمپل کیو ورته وي هغه کې بیا موږ دا داسې سیستم کوو چې مطلب هر چې کسان کله نه کنیکټ نو دا 5 GB به یو کس ته ملګي چې کله کسان کنیکټ شي نو دا ټوله به په ټولو کسانو باندې ډیوایډ کیږي او بیا بل کلاس کې زه کوم زه سم مسلوي نو کمنټ تاسو کولای شئ. مننه خوشاله اوسئ.